ودې یو ټایم یو څه ټایم ته خپل لایف ته وګوره. چې شو شي تا ته ما ته ووایه. سلامونه، السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. امید دی چې تاسو ټول به زموږ سره اوسئ. یو ځل بیا سلامونه خوږو او درنو دوستانو، امید دی چې تاسو ټول به زموږ سره اوسئ. ما سره موبایل نږدې نشته نو ستاسو کمنټونه نشم کولی تر څو ریډ کړم، او امید دی چې تاسو ټول به زموږ سره یئ. نن زموږ د کلاس اوله ورځ ده او اول صنف دی. امید دی چې تاسو ته به سکرین او زما اواز هم په واضح ډول راځي او څه ستونزه به پکې نه وي. بیا هم که څه ستونزه وي نو تاسو په کمنټ باکس کې موږ ته لیکلی شي. زموږ تخنیکي ټیم به زموږ سره انشاءالله رابطه وکړي او موږ به هغه ستونزه حل کړو. یو څو دقیقې کوشش کوو چې انتظار وکړو تر څو ټول ملګري زموږ سره یوځای شي. صحیح ده؟ تر هغې پورې تاسو کولی شئ چې دا سکرین وګورئ په دې باندې چې ما تاسو دپاره څه لیکل کړي دا ځان سره ولولئ. نو انشاءالله د دې په اړه به زه تاسو ته پوره معلومات په نن کلاس کې درکومه. ښه، تقریبا 15 دقیقې خو زموږ د ټایم نه واوښتې، 10 او 15 دي. بیا هم یو 2-3 منټه نور هم انتظار کوو تر څو ټول ملګري زموږ سره یوځای شي او موږ دغه خپل کلاس نن په خیر سره شروع کړو. او امید دی چې انشاءالله تاسو ټول به ما پیژنئ چې زه استاد حکمت یم، سر حکمت، او اکثره ملګرو به زه په ټیک ټاک باندې لیدلی یم چې زه تاسو ته په ټیک ټاک باندې د انګلیسي اړونده جملې درسونه وړاندې کوم. نو اکثره ملګري زما د نوم او زما د چهرې سره اشنا دي، او چې کوم نه دي اشنا نو هغوی ته زه وایم چې زما نوم حکمت الله دی او زه د انګلیسي یو ښوونکی یم. او زما کوشش دا دی چې ټول هغه دوستانو ملګرو ته چې د وطنه بهر دي یا په وطن کې دي او هغوی نشي کولی چې یو انسټیټیوټ یو اکیډمي ته لاړ شي نو هغوی ته په آنلاین لارې نه درس ورکوو. صحیح ده انشاءالله؟ نو دوستانو امید دی چې ټول به زموږ سره یوځای شوي یئ. نو بسم الله به وکړو د خیره سره. صحیح ده انشاءالله؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې دوستانو ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به تاسو ته د انګلیسي یو کلاس شروع کوم په آنلاین ډول. نو د هغې وعدې پوره کېدلو وخت او ورځ راورسېده. نو نن به زه تاسو ته د دغې کلاس په اړه لږ څه معلومات درکوم او هغې نه وروسته به لږ څه درس وایو او بیا به انشاءالله دغسې زموږ درس ادامه لري. دوستانو که تاسو ته یاد شي ما تاسو سره 6 میاشتې مخکې دا وعده کړې وه چې زه به تاسو ته بلک یعنی بیسک انګلیش لینګویج کورس، یعنی د انګلیسي ژبې بنسټیز کورس، یعنی د انګلیسي ژبې بنیادي او اساسي کورس، هغه هم په 6 میاشتو کې in only 6 months. صحیح ده؟ نو تاسو سره دغه وعده مونږ کړې وه چې تاسو ته به مونږ دغه کلاس شروع کوو. نو الحمدلله د هغې وعدې پوره کېدلو نیټه نن راورسېده او مونږ تاسو دپاره دغه کلاس شروع کوو. ښه دوستانو، ستاسو په ذهن کې به دا یو سوال وي چې کوم ملګري دوستان یا زده کوونکي کولی شي په دغه صنف کې شرکت وکړي یا په دې کلاس کې زموږ سره شامل شي. ګورئ دوستانو،
په دغه کلاس کې ټول هغه دوستان، ټول هغه ملګري چې هغوی بالکل غواړي انګلیسي د صفر نه شروع کړي. صحیح ده؟ او یا هغه ملګري چې مخکې لږ څه ناڅه انګلیسي ویلي وي او غواړي چې خپله انګلیسي نوره هم پیاوړې کړي، نوره یې هم مضبوطه کړي او نوره یې هم بهتره کړي، نو هغه ملګري او دوستان هم کولی شي مونږ سره په دغه کلاس کې شامل شي. صحیح ده دوستانو؟ اوس دغه کلاس مونږ سره د 6 میاشتو دپاره دی. په دغه 6 میاشتو کې به مونږ څه وایو دوستانو؟ دغه کلاس یا دغه صنف مونږه په 3 مختلفو مرحلو باندې تقسیم کړی دی. صحیح ده دوستانو؟ اوله مرحله چې ده وروره د دې کې مونږ سره بیګینر لیول دی. صحیح ده؟ یعنی په 2 میاشتو کې به مونږه د انګلیسي اساسي او بنیادي کورس وایو، بالکل د صفر نه، البته چې بالکل د ABC نه به د خیره سره شروع کوو. صحیح ده؟ بیا چې 2 میاشتې دغه درسونه مونږ ویل، بیا ورپسې یو بل لیول شروع کوو، هغې ته لیول 1 وایي، هغه لږ متوسطه وي. صحیح ده؟ او ورپسې به بیا لیول 2 وایو چې هغه به لږ شانتې نور هم انټرمیډیټ وي. د دغې کلاس په ختمېدو باندې، یعنی د دې کلاس د ختمېدو نه وروسته به تاسو وکولی شئ چې په انګلیسي کې روانې خبرې اترې هم وکړئ، لیکل او لوستل هم وکړئ، او د بل چا په خبرو هم په ډېر اسانه طریقې سره پوهه شئ. صحیح ده انشاءالله؟ او دغه کلاس به مونږ سره هره شپه 1 ساعت وي. صحیح ده دوستانو؟ هره شپه به مونږ سره د بیسک انګلیش لینګویج کورس دا کلاس به مونږ سره هره شپه 1 ساعت وي. صحیح ده انشاءالله؟ لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلې چې دغه برنامه چې ده د 6 میاشتو دپاره ده. صحیح ده انشاءالله؟ په دې کې به مونږه د انګلیسي ژبې چې کوم بنسټیز کورس دی هغه به پکې انشاءالله وایو. سمه ده انشاءالله؟ ښه، اوس راځو دې ته چې مونږ خو به هره شپه درس وایو. سمه ده؟ لکه هره شپه به ستاسو یو کلاس وي، 1 ساعت به وي. اوس په دغه 1 ساعت کلاس کې به دوستانو زه تاسو ته څه درس درکوم، لکه په کوم ترتیب به زه تاسو ته درس درکوم او په کوم سیسټم به زه تاسو ته دوستانو درس درکوم. نو راځئ چې د دې په اړه لږې خبرې وکړو. سمه ده؟ هره شپه به مونږه 3 برخې صنف لرو. څو برخې؟ 3 برخې. دوستانو هره شپه به مونږه په بیسک انګلیش لینګویج کورس کې 3 برخې صنف لرو یا به 3 ډیفرنٹ کلاسز به لرو. دوستانو اولینی کلاس به زمونږ وي ګرامر. صحیح ده؟ اوس زیاتره ملګري به په دې کې کیدای شي کنفیوز شي چې سر ګرامر خو سخت دی او یا ګرامر مونږ څه کوو، مونږ صرف غواړو چې خبرې اترې زده کړو. زه به تاسو ته ګرامر کې ډیفینیشن، تعریف او دې شیانو پسې مونږ نه ګرځو. مونږ صرف ګرامر په دې طریقه زده کوو تر څو هغه ګرامر زمونږ د انګلیسي په خبرو اترو کې زمونږ سره مرسته وکړي. صحیح ده؟ لکه زمانې شوې، لکه مثلا سبجیکټ پروناونس شو، لکه مثلا همداسې نور ګرامر شوې. خو یاد ساتئ دغه ګرامر به زمونږ پریکټیکل ګرامر وي، یعنی عملي. صحیح ده؟ میخانیکي به نه وي چې مونږ تعریفونه زده کړو. صحیح ده انشاءالله؟ نو اول چې کوم 10 منټه دي دوستانو. څو منټه؟ 10. یعنی اولینی چې کوم 10 منټه دي دوستانو، په دغه 10 منټو کې به دوستانو مونږ او تاسو ګرامر درس وایو. کوم درس به وایو؟ ګرامر. ورپسې چې کوم 10 منټه دي په دې کې به دوستانو مونږ او تاسو هره شپه 15 الفاظ وایو. څو الفاظ؟ 15 الفاظ به وایو، یعنی 15 vocabulary words به وایو دوستانو. سمه ده؟ خو یاد ساتئ داسې words مونږ نه وایو چې ښه ته په انګلیش کې ګډ وایي او مثلا موټر ته په انګلیش کې چې دی مونږ سره موټر ته په انګلیش کې فور ایگزامپل کار وایي او کتاب ته په انګلیش کې بوک وایي. نه دوستانو یاد ساتئ زه به تاسو ته 15 الفاظ درس درکوم.
د هر لفظ یا د هر لغات پښتو معنا به وي دوستانو. د هر لغات به څه وي؟ پښتو معنا به وي. د هر لغات به مونږ تلفظ کوو. صحیح ده انشاءالله. او د دې سره سره به هر لغات دوستانو زه تاسو ته په جمله کې استعمالوم. په څه کې به درته استعمالوم دوستانو؟ په جمله کې، تر څو تاسو د هغه لغات یا د هغه لفظ په استعمال باندې پوه شئ. داسې به ډېر دوستان دلته مونږ سره اوس ناست دي، که زه غلط نه یم، چې هغوی ته به په انګلیسي کې ډېر الفاظ یاد وي. هغه نه که ته پوښتنه وکړې چې پلانکي شي ته څه وایي، بستانکي شي ته څه وایي، هغه ته پر جواب درکوي. خو که مونږ ته دا پوښتنه وکړو چې ته کولی شي چې دغه لغات په جمله کې استعمال کړي یا استعمال کړي، نو بیا هغه سټک شي، یعنی بند شي. صحیح ده؟ نو نه، مونږ به دلته دوستانو ګریمر هم عملي ډول باندې وایو. لکه مثال سبا ته اوس مونږه سبجیکټ پروناونز وایو، هی شي اټ. نو مونږ دې پسې نه ګرځو چې دا سبجیکټ پروناونز ډیفینیشن او تعریف راته استاذه ولیکه او دا نه. اب هم وایو، خیر لیکلی به وي تاسو دپاره. کم دوستان چې غواړي چې زده یې کړي بهتره خبره ده. خو زه به تاسو ته په سبجیکټ پروناونز کې هی شي اټ آی یو وي دی چې کوم ودانې دي، دا به زه تاسو ته عملا پراکټیکلی ښیم چې په کم حالت کې مونږ دا هی شي اټ استعمالولی شو او څنګه استعمالولی شو. دغه شانتې کوم 15 لغاته یا 15 لفظه چې دوستانو زه تاسو ته درس در کوم، یاد ساتئ. هر لغات دپاره به زه تاسو ته 1 2 3 4 حتی 15 جملې وایم، تر څو زه په دې مطمئن شم چې دا څومره دوستان ماته ناست دي او وخت ایستلی دی، او په دې باندې زه مطمئن شم چې دې دوستانو د دې لغات یا د دې لفظ عملا استعمال یاد کړو. او بیا به تاسو هم هغه بیا په بله ورځ هومورک نه به م پته لګي چې تاسو یاد کړی او که نه. صحیح. نو مونږ به 10 منټه دوستانو ګریمر وایو، 10 منټه به دوستانو الفاظ او جملې. هر لفظ دپاره یو جمله به دلته لیکل شوي یا دوه درې به زه تاسو ته زباني وایم، تاسو بیا په خپلو کتابچو کې ځان سره لیکئ. او امید ساتم چې تاسو سره اوس هم کتابچه او قلم په نوٹ بک او پین موجود وي، چون دی ګلاس خبر راځي چې هغه باید تاسو ځان سره نوٹ کړئ. ښه دوستانو 10 منټه ګریمر شو، 10 منټه وکیبلري شوه یعنی الفاظ شو، او ورسره به بیا 20 منټه دوستانو مونږ سپیکینګ کلاس لرو. څه به لرو؟ سپیکینګ یعنی څه؟ خبرې اترې. سمه ده؟ نو په دې خبرو اترو صنف کې به مونږ څه لرو دوستانو؟ دې کې به مختلفې اکټیویټیز وي مونږ سره، مختلف فعالیتونه وي دوستانو. مونږ به شروع کوو د سوال او جواب نه. سمه ده؟ یعنی چې مونږ یو چا نه په انګلیسي کې څنګه سوال کوو، څنګه به د هغې جواب ورکوو. صحیح ده دوستانو؟ دغه شانتې به سلو مخکې مونږ ځو، مثال رول پلیز به کوو. مثلا چې مونږ یو دکان ته لاړ شو، یو سوپر مارکیټ ته لاړ شو، هلته په انګلیسي کې څنګه خبرې کوو. فور ایگزامپل مونږه خدای نه خواسته څوک مریض وي، یا زه خپله مریض یم، یا دوست ملګری خور رور مریض، هغې سره زه هاسپیټل ته ځم، نو زه به هلته ډاکټر سره یا هلته چې کوم ریسپشن وي هغې سره په انګلیسي کې څنګه خبرې کوم. زه مثال د خپل رور سره، خور سره، زوی سره، بچی سره سکول ته ځم فور ایگزامپل، هلته به زه څنګه په انګلیسي کې خبرې کوم. او داسې نور ډېر ټاپکس دي چې هغه مونږ تاسو دپاره تیار کړي دي، او انشاءالله په سپیکینګ کلاس کې به په هغې باندې مونږ او تاسو پریکټس کوو. صحیح ده انشاءالله؟ دوستانو دا سپیکینګ کلاس چې کوم دی، اوس به تاسو دا وایي چې مونږ به څنګه کولی شو په سپیکینګ کلاس کې تاسو سره خبرې وکړو. نو داسې خو کیدی شي تاسو هم په دې باندې ما سره موافقه اوسئ چې هره ورځ به ما سره د خپل ټیم نه یا نور داسې ملګري راخیږي، مطلب کال باندې، ګیسټ کال باندې، نو چې کوم درس مونږ وایو په هغې به ورسره پریکټس کوو، نو چې تر څو تاسو ته مطلب بالکل واضحه شي. اوس وروره چې کوم ستاسو سپیکینګ دی، ګوره تاسو مخکې ما وویل چې زمونږ دغه کلاس چې دی وروره دا هره شپه 1 ساعت دی، او په هفته کې بالکل رخصت پکې نشته دی، په 2 ورځو کې 2 کلاسه دي مونږ سره. سمه ده؟
خو په دې کې به 15 ورځې دوستانو 15 ورځې دا خبره سره نوٹ کړئ، ډیره ضروری ده چې کم ملګري نوی راغلي دا خبره نوٹ کړئ. په 2 ورځو کې به 15 ورځې زمونږ درس وي، یعنی آفیشل کلاس به وي. 2 ورځې چې کوم ساترډے او سنډے دی، یعنی شنبه او یک شنبه، صحیح ده، ویکند چې مونږ ورته وایو په اکثره ملکونو کې. دا ساترډے او سنډے یا دا چې مونږ ورته هفته او یک شنبه وایو یا شنبه او یک شنبه، دوستانو په دې کې به زه بیا تاسو نه یو ټیسټ علم. څه به علمه؟ ټیسټ یا امتحان چې په دې هفته کې څومره درس ویلی که نه، دا به زه تاسو نه په لایف کې ټیسټ علم. زیاتره ملګري دوستان به راوچتو چې کوم موږ سره البته هره ورځ په صنف کې شامل وي، صحیح ده، ابه راوچتو هغې نه به پوښتنې کوو په تیرو درسونو کې او ورسره به سپیکینګ هم کوو، صحیح ده انشاءالله. نو نیم ساعت به د خیره سره ټیسټ ورکوو او نیم ساعت به د خیره سره بیا سپیکینګ کوو. او زیاتره دغه د رخصتۍ ورځې وي په اکثره هیوادونو کې، نو مونږ کولی شو چې د 1 ساعت نه زیات هم کو هفتې او یک شنبې په ورځ باندې، یعنی ساترډے او سنډے باندې به زیات کو تر څو ملګري دوستان به زیات وي. نو هغه مشکل نشته دوستانو، څنګه چې تاسو پکې راضي وئ او څنګه چې تاسو پکې زده کړه کوله هغه شانتي سیسټم به برابرو. خو دا د سپیکینګ کلاس به هره ورځ موږ سره 20 منټه وي. په 20 منټو کې به مختلف سوال جواب، مختلفو ځایونو ته تلل، هلته څنګه خبرې کول دي، هلته د چا په خبره څنګه پوهېدل دي. نو دا به انشاءالله هره ورځ کوو. دې سره بیا موږ سره زیاتره ملګري دوستان راجګو روزانه او هغې سره به مونږه مطلب هماغه چې کوم درس هم په سپیکینګ کې ویلي هغه به ورسره پریکټس کوو، صحیح ده انشاءالله. نو دوستانو ما تاسو دا ویلي چې په دې کلاس کې موږ 10 منټه ګریمر، 10 منټه وکیبلري، الفاظ او جملې، او 20 منټه به دوستانو مونږ او تاسو سپیکینګ کلاس لرو، صحیح ده انشاءالله. ښه دوستانو، اوس کیدای شي امکان دی ولري، زه مطمئن یم که زه هم ستاسو په ځای دې کلاس ته ناست وم نو زما په ذهن کې به دا یو سوال ضرور راتلو چې استاد دا دومره خبرې چې تا وکړې چې مثلا دا کلاس کې به ګریمري او دې کې به وکیبلري او دې کې به سپیکینګ وي، نو اوس د دې صنف چې کوم مواد درسي دي، یعنی لکه کتاب شو، لکه چپټر شو، لکه مختلف لکه کوم درسونه چې مونږ په روزمره شکل باندې تاسو ته تدریسو، نو د دغې دا مواد درسي به چېرته وي، یعنی مطلب میټیریلز دا به څنګه مونږ حاصلو. دلته ما تاسو ته لیکلي بوکس، نوټس اینډ هوم ورک آن واتساپ ګروپ. تاسو ته چې کوم کتابونه وي، د دې اړونده چې کوم کتاب، البته چې روزانه چې کوم درس مونږ تاسو ته درکوو، هغه به تاسو سره په یو ګروپ کې شریکېږي، صحیح ده، واتساپ ګروپ، صحیح ده. ستاسو چې کوم هوم ورک وي، لکه زه تاسو ته د صنف په اخره کې ویم چې سبا دپاره ستاسو دا هوم ورک شو، البته اکثره تاسو مصروف هم یې، خو هوم ورک پکې شرط دی چون هوم ورک یو پریکټس دی او پریکټس میکس ا پرسن پرفیکټ. پریکټس چې دی د یو انسان کامله کوي، لکه مطلب دا دی چې په هر کاغه درس یادول وي او که هر کار کول وي، چاهي که ته څومره پریکټس کوې دوستانو، نو تاسو په هغې کې بهتره کېږئ. نو ستاسو چې کوم بوکس دي، نوټس دي او هوم ورک دی، دا به په واتساپ ګروپ کې وي. مونږ به 2 یا 3 مختلف واتساپ ګروپونه جوړو چې په هغې کې به مطلب 100 نه واله 1.5 تعداده پورې په یو ګروپ کې 100 بل او 100 په بل کې 15 داسې ګروپونه به مونږ جوړو او د هر ګروپ به یو نماینده وي، یعنی استاذ به وي هلته. مونږ د خپل ټیم نه به هغې ته یو استاذ هایر کوو، هغه به هلته وظیفه دا وي چې ستاسو دا هوم ورک هلته راځي، هغه به دقیق چک کوي او ګوري به، او د هره ورځې درس چې کوم اړونده مواد درسي وي، لکه کتاب درس وي، که د ګریمر وي، که الفاظ وي، که سپیکینګ وي، هغه به تاسو سره د صنف نه وروسته یا د صنف نه مخکې، د کلاس شروع کېدو نه مخکې یا د کلاس شروع ختمېدو نه وروسته هغه به تاسو سره دوستانو شریکوي، صحیح ده. اوس زمونږ د واتساپ ګروپ چې کوم نمبر، اوس به تاسو دا غوښتنه لرئ یا پوښتنه به لرئ چې استاد ستاسو د واتساپ څنګه کولی شو تاسو سره واتساپ ګروپ کې ایډ شو. دوستانو دا ډېر اسانه دی، تاسو کولی شئ مونږ ته په ټیک ټاک باندې میسج وکړئ، تاسو ته به زمونږ نمبر زمونږ تخنیکي ټیم در ولیږي، یا کولی شئ زمونږ یوټیوب چینل ته چې ټیچر حکمت انګلیش په نامه دی
هغې ته لاړ شئ. هلته کې زمونږ د واتساپ نمبر موجود دی، کولی شئ چې د هغې ځینې هم زمونږ نمبر والئ او زمونږ سره پې رابطه وکړئ او تاسو به مونږ په هغه ګروپ کې ایډ کړو. سمه ده انشاءالله. دوستانو دا زمونږ یو مختصره انټروډکشن زمونږ د کلاس. صحیح ده انشاءالله. نو امید دی چې ټول دوستان به پوه شوي او که تاسو سره څه پوښتنه وي، سوال وي، نو هغه هم مونږ سره شریکولی شئ په کمنټ باکس کې. زمونږ چې کوم ټیم دی هغه هم ناست دی فی الحال دا لایف ګوري، هغوی به هغه سوالونه ځان سره نوټ کوي او انشاءالله د هغې په اړوند به زه تاسو ته بیا مختصره ویډیو جوړوم او ټول سوالونو ته به هم جوابونه ورکوم. که اوس زه موبایل راوالم او لاس کې ونیسم او یو کمنټ، نو داسې د اصلي صنف وخت چې دی زمونږ نه ختمیږي. سمه ده. تاسو ټول څه سوال وي، پوښتنه وي، زمونږ ټیم ناست دی فی الحال، هغوی هم دا لایف څاري ګوري، نو هغوی مونږ سره بیا هغه سوالونه ځان سره نوټ کوي او بیا ماله راکوي. زه به تاسو ته ستاسو د سوالونو اړوند ویډیو جوړوم او ټول سوالو ته به هم جواب ورکوم. سمه ده دوستانو. نو کوم دوستانو چې مونږ سره اوس یو ځای شوي دي د هغو دپاره غواړم یو کویک انټروډکشن بیا وکړم او بیا ځو د نن ورځې سبق شروع کوو. سمه ده دوستانو تاسو ته ما دا ویلي چې مونږ او تاسو دا وعده کړې وه چې مونږ به یو آنلاین کلاس شروع کوو. صحیح ده. او آنلاین کلاس به د څه وي؟ د انګلیسي به وي. نو په هغه باندې دا د 6 میاشتو نه مونږ لګیو کارم کولو. 7 میاشتو نه الحمدلله هغه پوره شو او نن مونږ تاسو ته هغه صنف راوړو چې د هغه صنف نوم دی بیسیک انګلیش لینګویج کورس، یعنی د انګلیسي ژبې بنسټیز کورس، یا مونږ داسې ویلی شو د انګلیسي بنیادي او اساسي کورس. صحیح ده. هغه هم په 6 میاشتو کې دوستانو، زیات وخت نه، 6 میاشتو کې. سمه ده. دغه کلاس به هره شپه دوستانو مونږ سره 1 ساعت وي. څومره به وي دوستانو؟ هره شپه 1 ساعت صنف به وي. په هره شپه کې به دوستانو مونږه 3 برخې درس لرو. ګریمر درس به لرو، لغاتونه، الفاظ او هغې دپاره جملې او سپیکینګ خبرې اترې به کوو. صحیح دی انشاءالله. نو ډېر یو مزیدار او خوندور صنف دی. امید دی چې دغې ته تاسو ادامه ورکړئ او دا خپل مشکل حل کوئ. او هم ما تاسو ته مخکې هم دا ذکر وکړو چې ستاسو په ذهن کې به سوال دا وي چې استاده په دغې کلاس کې څوک شاملېدلی شي، کوم کیټګري خلک دوستان شاملېدلی شي. نو ما تاسو ته وړاندې هم دا ذکر وکړو دوستانو چې په دې کلاس کې دوستانو مونږ سره ټول هغه ملګري دوستان چې انګلیسي بالکل نه ده یاده، بالکل انګلیسي سره څه بلدیت نه لري، حتی په ای او په بیم نه پوهېږي، هغه دوستان هم کولی شي. هغه دوستان چې انګلیسي څه ناڅه ویلې ده، ویلې ده چېرته اکیډمي ته، کورس ته، انسټیټیوټ ته تللی یا داسې هېواد کې اوسېږي چې هلته زبان انګلیسي دی، په ډېرو خبرو پوهېږي، هغه هم کولی شي شامل شي. صحیح ده. او کوم دوستانو چې ډېر هم یاده هم کولی شي، ځکه دې کې مونږ الحمدلله ما تاسو ته مخکې دا ویل چې په دې باندې کار شوی، دا مونږ ډېر په یو سیسټم باندې تاسو ته برابر کړی. نو ټول دوستان کولی شي په دې کې شامل شي. سمه ده. که د چا بالکل یاده نه، 0 نه بالکل شروع کوو سبا ته. نن انټروډکشن کوو، سبا ته 0 نه درس شروع کوو. سمه ده. او کوم دوستان چې لږ څه ناڅه یاد او غواړي چې نور یې هم بهتره کړي، هغوی هم کولی شي مونږ سره پکې شامل شي. سمه ده دوستانو. نو دغه زمونږ د صنف انټروډکشن یا معرفت هغه مونږ وکړو. نو نن ما تاسو ته چې اورینټیشن کلاس دی، مونږ صرف په دې ځان پوهیو چې دا کلاس به څنګه وي او د دې درسونه به څنګه مخکې ځو. نو ما ورته ویل چې په دغه سیسټم به دوستانو مونږ مخکې ځو. او ها بیا هم درته ویمه، تاسو که غواړئ چې زمونږ د واتساپ ګروپ کې شامله شئ، نو زمونږ سره په ټیک ټاک هم رابطه کولی شئ. میسج وکړئ، تاسو به انشاءالله زمونږ چې کوم ټیم دی ډایرکټ به تاسو ته جواب درکوي او نمبر به درلیږي او به ډایرکټ پې رابطه کولی شئ او بس ګروپ کې به ایډ کیږئ. صرف دومره کوشش کوئ چې د نمبر سره نوم لیکئ. صحیح ده. مثلا احمد د پلانکي ځینه، محمود د پلانکي ځینه، تر څو مونږ وکولی شو چې د هر یو زی مطلب یو مشخصه دغه وي. صحیح ده. چې ټایمونه ستاسو بیا داسې وي که نه چې په هغه ټایم تاسو ته استاد د میسج جواب او سوال او پوښتنې ټول هلته هم کولی شئ. دوستانو دلته څه مشکل وي هلته کوی شئ. استاد دغه درس کې تا دا ویلي، دا دې ویلي. صحیح ده. دا به تاسو ته جوابیږي.
او که داسې درته دغه چې په ټیک ټاک نشي کوی یوټیوب چینل ته لاړ شه ټیچر حکمت انګلیش ټیچر حکمت انګلیش دا ولیکه زموږ یوټیوب چینل به راشي دوستانو او بس هغې نه نمبر راواله نمبر پکې شته او ډایرکټ موږ سره رابطه وکړئ سمه ده انشاءالله نو دوستانو دا زموږ د کلاس انټروډکشن یا په یو حساب موږ ورته وایو د صنف هغه پیژندنه چې موږ او تاسو وکړه دوستان تاسو ته مو وویلې که نه دا دی ټیچر حکمت انګلیش دا څنګه په یوټیوب کې ولیکي تاسو ته به زموږ یوټیوب چینل راشي او ډایرکټ هلته وګورئ زموږ فیسبوک ادرس هم پکې شته دی زموږ د وټساپ نمبر هم شته بس ډایرکټ کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ او په هغه ګروپ کې موږ تاسو ایډ کړو دوستانو تر څو تاسو وکولی شئ چې بیا موږ ته خپل هوم ورک کورنۍ دنده راولېږئ سمه ده دوستانو ښه دوستانو د کلاس انټروډکشن خو وشو په خیر سره د کلاس معرفت مونږ وکړو د کلاس پیژندنه دوستانو وشوله نو اوس راځو دوستانو زمونږ اوله ورځ ده البته او انټروډکشن دی نو ظاهره ده چې د صنف انټروډکشن وشو اوس پکار ده چې زما انټروډکشن وشي یعنی د صنف پیژندنه وشوه اوس باید چې زما پیژندنه وشي یعنی مطلب زه څوک یم مطلب څه کوم څه نه کوم صحیح ده نو راځو زمونږ ده نن ډے ون مطلب اوله ورځ سمه ده او په دې اوله ورځ کې دوستانو مونږ د کلاس انټروډکشن وکړو د څه انټروډکشن وکړو دوستانو د کلاس صحیح ده دوستانو د څه انټروډکشن وشو د کلاس دوستانو نو چې د کلاس انټروډکشن دوستانو وشو اوس پکار دی چې سیلف انټروډکشن وشي ښه دوستانو سیلف انټروډکشن څه معنا سیلف انټروډکشن معنا ځان معرفي کول یا د ځان پیژندنه د چا پیژندنه د ځان پیژندنه ګوره دوستانو کله چې مونږه یو ځای ته نوي لاړ شو که هغه کلاس دی یو صنف دی که هغه مثلا یو ښوونځي ته ځې ته که هغه ته یو ځای کې نوې وظیفه شروع کړې که هغه ته یو کس سره اول ځل دپاره ګورو نو پکار دا ده چې هغه کس سره زمونږ څه وشي انټروډکشن څه شی وشي انټروډکشن مطلب تعارف صحیح ده پښتو کې مونږ ورته وایو تعارف پیژندنه صحیح ده د دې نه مخکې چې مونږ هغه کلاس کې سبق شروع کو درس شروع کو یا پازی کې کار شروع کو یا په هغه مطلب هغه ملګري سره مخکې ملګري شروع کو نو پکار دا ده چې هغه سره مونږ انټروډکشن وکړو د سیلف انټروډکشن د ځان معرفت یا د ځان تعارف صحیح ده نو اوس زمونږ اوله ورځ ده دوستانو نو اوس تاسو اکثره دوستان به ما نه پیژنئ چې زه څوک یم صحیح ده نو راځئ چې زه تاسو ته خپل انټروډکشن وکړم بیا به تاسو دغه انټروډکشن خپل په یو صفحه باندې ولیکئ او موږ سره به شریک کړئ سمه ده نو دوستانو چې کله مونږه مثلا دا زمونږ اوله ورځ ده دوستانو صحیح ده کلاس شروع دی دوستان ناست دي استاد ولاړ دی درس ورکوي نو اوس زه غواړم چې زه تاسو ته خپل ځان معرفي کړم نو زه به په پښتو کې دا وایم که نه د صنف مخې ته رالم ستاسو مخې ته دوستانو ودرېدمه زه تاسو ته یم چې السلام علیکم څه به وایم السلام علیکم ټولو ته پښتو کې موږ داسې وایو که نه چې السلام علیکم ټولو ته صحیح ده نو په انګلیسي کې وایي یا السلام علیکم هر یو ته صحیح ده په انګلیسي کې وایي hello everyone څه وایي hello everyone hello everyone یعنی سلامونه ټولو ته سمه ده دوستانو hello everyone سلامونه ټولو ته ګوره د کلاس مخې ته راغلم د صنف مخې ته رالم یا ځای کې کار کې هر ځای کې چې وي ودرېدې السلام علیکم ټولو ته یا مثال السلام علیکم هر یو ته نو په انګلیش کې وایي hello everyone hello everyone یعنی سلامونه ټولو ته ښه چې کله مې وویلې چې السلام علیکم ټولو ته نو دې نه مخکې زه دا ویل غواړم چې زه غواړم ځان معرفي کړم سمه ده السلام علیکم ټولو ته زه غواړم چې ځان معرفي کړم نو اوس به دا زه څنګه وایم چې زه غواړم
چې ځان معرفي کړم. داسې به وایم دوستانو، ډېر اسانه دی دوستانو. زه غواړم to introduce معرفي کړم myself خپل ځان. صحیح ده؟ یعنی زه غواړم خپل ځان معرفي کړم. زه غواړم to introduce myself. زه غواړم چې ځان معرفي کړم. صحیح ده؟ نو I want to introduce myself. یو طریقه دا ده دوستانو، دا لږه ایڈوانس طریقه ده، لږه بهتره ده. I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. دا درته اسانه وي، دا دوستانو زده کړئ. دا درته اسانه وي، دا دوستانو زده کړئ. دا لیکل تاسو ته ښکاري واضحه؟ لیکل واضحه ښکاري؟ که لږ یې را زوم کړمه اوس به انشاءالله بهتره شوي. سمه ده؟ ګوره دوستانې، I want to introduce myself. زه غواړم ځان معرفي کړم. یا I would like to introduce myself. دواړه صحیح دي. دا درته اسانه دوستان، دا یاد کړئ. دا درته اسانه دوستانو، دا یاد کړئ. او که وایي چې دواړه سخت دي بیا دواړه یادې کړئ. سمه ده؟ نو چې کوم درته اسانه دوستانو هغه زده کړئ. صحیح ده؟ او که دواړه زده کوی شئ دا خو دی ماشاءالله ستاسو دپاره اچھا خبره کلیپینګ پکار دی. صحیح ده؟ نو ما ته دواړه ځکه لیکلي چې دواړه صحیح دي او دواړه بهتره دي. صحیح ده؟ ښه ودې ویلي hello everyone، سلامونه ټولو ته، یا السلام علیکم ټولو ته. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. I want to ګورئ I ما سره وایي I want to introduce myself. I want to introduce myself. Yeah. I would like to introduce myself. دواړه صحیح دي دوستانو. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. دوستانو مخکې ځو ښه، چې کله مې وویلې چې السلام علیکم ټولو ته او زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم، نو اوس خو به ځان ځکه معرفي کوم چې خبره مې درته دوستانو وکړه چې زه باید خپل ځان معرفي کړم. نو زه وایم دوستانو زما نوم حکمت الله دی. څه مې ویل دوستانو؟ زما نوم حکمت الله دی. نو انګلیسي کې به موږ څنګه وایو زما نوم حکمت الله دی؟ My name is حکمت الله. څنګه؟ My name is حکمت الله. ښه دوستانو، my زما name نوم is دی حکمت الله حکمت الله. ګوره دوستانو، my زما my سمانه زما name نوم is دی حکمت الله حکمت الله. صحیح ده؟ my name is حکمت الله. زما نوم حکمت الله دی. ومې ویلي hello everyone، سلامونه ټولو ته. I want to introduce myself. زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. My name is حکمت الله. زما نوم حکمت الله دی. سمه ده دوستانو؟ ښه، دا په بله طریقه هم دوستانو ویلی شئ. ښه وبخئ، داسې م ویلی شئ. مثلا که زه یم که زما نوم حکمت الله دی، زیاتره دوستان وایي زه حکمت الله یم، یا زه احمد یم، یا زه محمود یم، که نه؟ نو داسې وایي زه حکمت الله یم. نو دا زه حکمت الله یم داسې ووایي زه یم حکمت الله. ګوره زه ام مطلب یم حکمت الله حکمت الله. دوستانو که وایي چې my name is حکمت الله هم صحیح ده، که وایي چې I am حکمت الله هم صحیح ده. داسې ونه کوئ دوستانو چې یو ځای کې پاس ووایي چې hello everyone، سلامونه ټولو ته. I want to introduce myself، زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. My name is حکمت الله، زما نوم حکمت الله دی. I am حکمت الله.
زه حکمت الله یم چې استاسو راته دا ښودلي وو دواړه نه زه درته وایم چې یا داسې ووایه دوستانو یا داسې ووایه چې کوم یو تاسو ته اساني ځکه چې اوله ورځ ده زه غواړم چې تاسو کنفیوز نشئ په دې خبره چې کوم یو درته اساني دوستانو وایي صحیح ده My name is حکمت الله زما نوم حکمت الله دی یا I'm حکمت الله زه حکمت الله یم صحیح ده مخکې زه دوستانو خبره دې ته راولي چې اوس به زه دا وایم چې زه د کوم ځای یم سمه ده یعنې زه د کوم ځای سره تعلق لرم صحیح ده نو هغې باره کې خبره کوو دوستانو ګوره زه ویم چې زه د افغانستان څخه یم یا زه د افغانستان یم صحیح ده ګوره زه د افغانستان څخه یم یا زه د افغانستان یم نو دا جمله به موږ په انګلیش کې څنګه وایو داسې به وایو I am from Afghanistan I am from Afghanistan ګوره زه am یم from د افغانستان یعنی زه د افغانستان یم I am from Afghanistan زه د افغانستان یم understand نو کله چې تاسو غواړئ چې دا ووایئ چې زه د کوم ځای سره تعلق لرم یا زه د کوم ځای څخه یم تاسو به وایئ چې I am from Afghanistan زه am یم from د افغانستان یا زه د افغانستان یم صحیح ده نو دا شو زموږ سره پنځمه جمله دوستانو کله چې تاسو داسې وایئ چې زه په پېښور کې اوسم یعنې زه خو اوس په پېښور کې اوسم نو زه به دا څنګه ویم چې زه په پېښور کې اوسېږم یا زه په پېښور کې اوسم نو زه به داسې ویم دوستانو زه تاسو هم څو ځل دا آی تکرار شو آی معنا زه په پېښور کې اوسم زه live اوسم live معنا اوسېدل زندگی کول ژوند کول I live زه ژوند کوم یا زه اوسېږم in په مونږ یو که نه زه اوسېږم یا زه ژوند کوم په پښتو کې په چېرته په پېښور کې یعنې زه په پېښور کې ژوند کوم زه live اوسېږم یا ژوند کوم in په پېښور کې سمه ده مخکې زه دوستانو داسې به څنګه وایم دوستانو چې زه د 15 کالو یم د څو کالو یم دوستانو زه د 15 کالو یم یا زه 15 کلن یم صحیح ده دوستانو ګوره کله چې مونږ غواړو چې د خپل عمر په اړه خبره وکړو ډېر اسانه دی زه 15 کلن یم یا زیاتره دوستان داسې مو چې زه د 15 کالو یم یا زه 15 کلن یم یو معنا ده نو زه 15 کلن یم به مونږ وایو I am 25 years old ګوره دوستانو زه am یم 25 years کالو old زور صحیح ده یعنی زه د 15 کالو یم یا زه 15 کلن یم I am 25 years old سمه ده دوستانو مخکې زه دوستانو غواړم د خپل وظیفې په اړه درته ووایم چې یعنې زه څه کوم دوستانو سمه ده نو زه وایم چې زه یو ښوونکی یم دوستانو زه یو ښوونکی یم نو څنګه به وایم چې زه یو ښوونکی یا زه یو استاد یم صحیح ده یا زه یو ټیچر یم نو دا به زه څنګه وایم دوستانو اسانه زه am یم یو ټیچر استاد یا ښوونکی یعنی زه یو ښوونکی یم یا زه یو استاد یم I am a teacher وایئ I am a teacher
ماشاءالله. ورپسې دوستانو زه داسې ویل غواړم چې زه په خپل فارغ وخت کې یا زه په خپل بیکاره وخت کې څه کول غواړم. یعنی چې کله زه بیکاره یم مثلا په هغې کې زه څه کوم. ګورې دلته دا جمله لږه بره پاتې کېږي خو تاسو ورته خیر دوستانو ګورئ. ګوره مالته لیکلي زه په خپل فارغ وخت کې د کتابونو لوستل خوښوم. زه په خپل فارغ وخت کې د کتابونو لوستل خوښوم. نو دا به زه څنګه وایم؟ زه په خپل فارغ وخت کې د کتابونو لوستل خوښوم. دوستانو ډېر اسانه دی ښه. دا به داسې ووایې in my free time. ګورئ in my free time. زما په فارغ وخت کې زه like معنی خوښوم. like to read books یعنی زما په فارغ وخت کې زه کتابونه لوستل خوښوم. ګورئ یو ځل ما سره ووایئ in my free time I like to read books. یعنی زه په خپل فارغ وخت کې کتابونه لوستل څه کومه خوښوم. دوستانو راځئ مخکې اخري جملې ته ورځو دوستانو. لسمه دوستانو اخره جمله څه وایي؟ زه غواړم یو ډاکټر شم یا زه غواړم یو پیشه شم یا زه غواړم یو انجینر شم چې څه هم وي چې ستاسو زړه کې څه ارمان وي. زه غواړم ډاکټر شم یا زه غواړم یو ډاکټر شم. نو زه غواړم ډاکټر شم. زه غواړم to become چې شم a doctor یو ډاکټر. یعنی زه غواړم یو ډاکټر شم. I want to become a doctor. زه غواړم یو ډاکټر شم. صحیح ده دوستانو. او اخره کې مې څه ویلي دي؟ مننه. مطلب انټروډکشن مې ختم شو، ځان مې معرفي کو، به د ټول نه وایم چې thank you مننه thank you مننه thank you مننه thank you. صحیح ده دوستانو. ښه دوستان راځو دا جملې یو ځل زه تاسو سره یو ځای تکراروم. صحیح ده انشاءالله. نو به چې کوم ځای کې دوستانو ناست یئ ولاړ یئ روان یئ چې څنګه مې خو ځان ته خیال ساتئ که روان یئ. سمه ده. دا جملې به یو ځل ما سره تاسو تکرار کړئ. سمه ده. بیا لاندې ورځو د خیره سره دوستانو ګورو دغه پوره یو پیراګراف یو ایسې په شانتې ماته لاندې دا ټول لیکلي. دا خو موږ تاسو ته یو جمله وویلې تر څو تاسو دوستان په بهتره پوه شئ. سمه ده. نو راځئ ما سره وایئ. کله چې تاسو ځان معرفي کوئ نو اوله جمله به دوستانو تاسو دا وایئ چې السلام علیکم ټولو ته. څنګه؟ السلام علیکم ټولو ته. دغه جمله به په انګلیسي کې تاسو څنګه وایئ؟ داسې به وایئ hello everyone. hello everyone. ما سره ووایئ دوستانو hello everyone. hello everyone. hello everyone. hello everyone. زبردست ماشاءالله. دویمه جمله مونږ دا وویلې چې ته وایې چې زه غواړم چې خپل ځان معرفي کړم. صحیح ده. نو داسې به وایې I want to introduce myself یا I would like to introduce myself. دوستانو وایې ما سره I want زه غواړم. I want. وایې شاباش 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 شاباش. ځان شابه که ناستې ولاړې روانې بس کیسه مو وایې د خیره سره شاباش. I want غواړم to introduce myself. زه غواړم خپل ځان معرفي کړم. I want شاباش to very good introduce ماشاءالله myself very good. دا جمله وایو
I would شاباش like to introduce myself. یاد کو دوستان ځان باندې کنفیوز کوي ولا ورځ ده مخکې زو زمانوم حکمت الله دی سمې ویل دوستانو زمانوم حکمت الله دی څنګه به وایم دوستانو my name is حکمتullah my name is زمانوم مالی خپل نوم وای شاباس my name وای ما سره وای my name is very good حکمتullah تخپل نوم وای صحیح ضروره خپل نومونه پکې ملګرو وای my name is حکمتullah یا I am حکمتullah I am حکمتullah ته اوس خپل وایا ورته I am وای دلته خپل نوم دی I am Ali I am Ahmad I am چې څوکم وي سمه ده ښه مخکې ما ویلې چې زه د افغانستان یم ما څنګه ویلې زه د افغانستان یم نو زه به وایم چې I am from Afghanistan I am from Afghanistan I am شاباش وای را سره I am from Afghanistan زه د افغانستان یم زبردست ښه زه په پېښور کې اوسېږم چېرته اوسېږم زه په پېښور کې اوسېږم I live in Peshawar وای را سره I live زبردست in ماشاءالله پېښور پېښور کې اوس یو ځل بیا را سره وای I شاباش live اوسېږم in په پېښور پېښور کې زبردست ماشاءالله ښه مخکې جمله ده دوستانو چې زه د 15 کالو یم یا زه 15 کلن یم دا به څنګه وایو دوستانو زه 15 کلن یم I am 25 years old I وایه دوستا I am 25 years old زه د 15 کلو یم یم 25 years کلو old صحیح ده انشاءالله څه مشکل خو نشته ستړي شوي خو به نه یې خدای مسلمانانو چې زه ستړی کېږم نه تاسو ولې شئ ښه ورپسې زه یو ښوونکی یم څه مې وویل دوستانو لکه زه د خپلې وظیفې په اړه تاسو ته یم زه ښه دلته خو مه وویل چې I am 25 years old وبښئ تاسو د څو کالو یې ووایئ I am دا ورته پرېږدو 25 په ځای تاسو خپل ولیکئ I am 25 په ځای خپل ووایئ 20 19 15 16 17 25 26 35 40 دا عمرونه هم لږ ولیکئ چې موږ ته اندازه وشي چې کوم عمر والا خلک موږ سره ناست دي په لایف کې شاباس I am 25 20 30 35 years old ماشاءالله ښه زه یو ښوونکی یم یعنی زما وظیفه ده چې زه یو استاد یم زه یو مطلب استاد یا ښوونکی دواړه صحیح ده نو دا به زه داسې ویم چې I am a teacher څنګه دوستانو I am a teacher زه یو ښوونکی یم I am a teacher اوس تاسو راته وایئ دوستانو تاسو څه یئ I am a زه خو ټیچر یم I am a زده کوونکي ته څه وایي I am a student زه یو زده کوونکی یم I am a driver زه یو ډرایور یم I am a doctor زه یو ډاکټر یم صحیح ده ښه دوستانو مخکې راځو
چې تاسو په خپل بیکاره وختونو کې څه کوئ دوستانو دا به ماله ووایئ. زه وایم in my free time زه په خپل بیکاره وخت کې in my free time I like to read books زه خوښوم چې لوستل وکړم. تاسو څه کوئ؟ in ویا my free time یعنی زما په فارغه وخت کې free فارغه وخت کې I زه like خوښوم to read books یعنی چې کتابونه ولولم یعنی زه کتابونه لوستل خوښوم. تاسو څه خوښوئ دوستانو؟ وایي in my free time I like to play cricket یعنی زه کرکټ کول یا لوبه کول خوښوم. I like to watch TV زه TV کتل خوښوم. I like to go out زه بهر تلل خوښوم. مختلف دي تاسو چې سم خوښ وي هغه بیا ذکر کولی شي. صحیح ده دوستانو؟ ښه دوستانو او اخره کې دا ویلي دي چې زه غواړم ډاکټر شم. مثلا زما ارزو دا چې زه یو ډاکټر شم. I want to become a doctor. ویا I want شاباش to become a doctor. I want to become a doctor. I want to become a doctor. زه غواړم یو ډاکټر شم. او اخره کې thank you مننه. سمه ده دوستانو؟ نو دا زموږ سره introduction self introduction یعنی د ځان پیژندنه یا د ځان تعارف چې کله تاسو یو ځای ته اول ځل دپاره لاړ شئ دوستانو نو تاسو به خپل معرفت یا خپله پیژندنه هلته څنګه کوئ دوستانو. دا خو مونږ دوستانو یو جمله ووایلې تر څو تاسو پې پوه شئ. سمه ده؟ او I hope امید لرم چې پوه شوي به انشاءالله. او که بیا هم څه پوښتنه وي پوه شوي نه هېڅ مشکل نشته. دې کې یو څو جملې لږ شانتې دومره خو خیر سخت ورته نه شو ویلی خو که چا بلکل انګلیسي نه وي ویلی نو هغوی ته هغه 2 جملې لږې سختې راځي in my free time او بله جمله I would like to introduce myself. would like او want یو معنا لري دوستان. سمه ده؟ نو د هغه 2 جملې پکې لږ شانتې complicated وي سختې وي پیچیده نور خو ماشاءالله تاسو به پوه شوي یئ. راځئ اوس ګوره اخو ما سې جملې ویل. راځئ اوس اوله ورځ ده نو introduction دی. راځئ چې اول زه خپل introduction وکم بیا به تاسو نه خیر دی اورېدی خو نه شو خو کم از کم تاسو هلته چې پریکټس به پې وشي. ګوره ما دلته لیکلي دي hello everyone سلامونه ټولو ته. I want to introduce myself. I want to introduce myself. زه غواړم خپل ځان معرفي کړم یا داسې م ویلی شئ I would like to introduce myself. I would like to introduce myself. خرورا My name is Hikmatullah. زمانم حکمتالله دی. My name is Hikmatullah. زمانم حکمتالله دی. تخپل نوم وای ورورا. ستا نوم څه دی؟ My name is وای خپل نوم. ما سره وای دوستان وای نو اله به م یادېږي. My سکرین خو درته واضح ښکاري. لږې زوم کمه زوم به کمه. آفرین اوس په لږ انشاءالله. اوس څنګه شو؟ څه دغه یې وکړه ګوره دوستانو My name is حکمتالله. زما نوم حکمتالله دی. تاسو خپل نوم ووایئ دوستانو. My name is ووایه احمد دی محمود دی علی دی عرفان دی فرید دی عباس دی څه دی؟ My name is شاباس very good. I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. زه د افغانستان یم. I am from Afghanistan. شاباس
اوس ته ووایه ته د کوم ځي؟ ته هم د افغانستان یې، د پاکستان یې، د کوم ملک یې؟ ووایه I am from شاباش I am from زبردست I live زه اوسیږم I live زه اوسیږم in پېښور په پېښور کې. اوس تاسو دوستان وایي تاسو چېرته اوسیږئ؟ دوبۍ، سعودي، امریکا، UK چېرته؟ I live زبردست in واله د ځي نوم واله in دوبۍ in سعودي in America in UK چېرته؟ I live in ځي نوم واله I am 25 years old زه د 25 کالو یم. I am 25 years old. اوس ته ووایه ته د څو کالو یې؟ I am خپل عمر ووایه 20 دی 25 دی 26 دی 30 دی. I am اوهو شاباس زبردست very good. زه یو ښوونکی یم. I am a teacher. I am a teacher. زه یو ښوونکی یم. تاسو څه یې؟ خپله وظیفه ووایئ. I am a شاباس شاباس student, doctor, driver, shopkeeper. شاباس شاباس زبردست. In my free time زه په خپل بیکاره وخت کې I like to read books. زه خوښوم یعنی زه لوستل خوښوم. And play cricket. ته دم پکې اضافي کړې ده او کرکټ لوبه کول هم زه خوښوم. I want to learn English. زه غواړم چې انګلیسي زده کړم. ګورئ I زه want غواړم دا به زه راده. ګورئ I want زه غواړم. I want شاباس I want to learn English. زه غواړم چې زده کړم. learn وایي زده کولو ته. I want to learn English. زه غواړم چې انګلیسي زده کړم. and become a doctor او یو ډاکټر شم. Thank you everyone. مننه د ټولو نه. دلته لاندې پښتو معنا هم دوستان لیکل شوې دا به تاسو ته انشاءالله په واتساپ ګروپ کې شریکیږي. تاسو سره به شیر کیږي. د هر جملې دلته جدا جدا معنا لیکل شوې دوستانو او هر جمله دلته ما دوستانو جدا جدا تشریح کړه. صحیح ده دوستانو؟ نو امید شته چې په ننني درس به ټول دوستان او انډیوالان ملګري پوه شوي یئ. صحیح ده؟ نو د کلاس د ختمېدو هغه وخت هم را رسېدلی. تاسو به هم امکان دی ولري چې مصروفه یې د خپله مصروفه وخت نه به مو دا وخت د دې کلاس دپاره راایستلی وي. نو مننه کوم د ټولو دوستانو نه چې نن موږ سره په دې کلاس کې یو ځای وئ او زموږ دغه اول درس هم سره وکتلو او امید لرمه چې انشاءالله پوه شوي به هم یئ. بیا هم که څه مشکل و سبب یې بیا انشاءالله تکرار کو. خو امید دی چې اسانه جملې وي او ما تکرار هم څو ځلې کړي نو پوه شوي به یې. او که څه مشکل وي سوال وي پوښتنه وي بېشکه اوس یې کمنټ کې لیکلی شئ. په ټیک ټاک موږ ته میسج کوی شئ. په یوټیوب کې ما تاسو ته ویلې ټیچر حکمت انګلیش ورکئ. نمبر به ملته درته راشي او فیسبوک ادرس هر څه پکې موجود دي. سمه ده دوستانو؟ یو ځل بیا دوستانو غواړم چې دا خبره در سره تکرارا وکم کوم دوستان چې په آخره کې راغلي چې زمونږ د بیلک یعنی بیسیک انګلیش لینګویج کورس برنامه نن شروع شو الحمدلله او نن زمونږ اوله ورځ او اول درسو او په دې کې مونږ الحمدلله انټروډکشن وکړو یعنی د سیلف انټروډکشن البته د ځان پیژندنه چې مونږ کله یو ځای ته په اول ځل لاړ شو یو کلاس ته هلته به مونږ د خپل ځان
انټروډکشن یا معرفت یا تعارف څنګه کو. نو هغه نن کلاس کې مونږ ویلې او دغه برنامه به د خیر سره هر شپه دا کلاس به د خیر دوستانو هر شپه 1 ساعت وي. صحیح ده؟ دلته ما لیکلیم دي هر شپه 1 ساعت every night 1 hour class. صحیح ده؟ نو او ټایم د دې دوستانو چې دی ما تاسو سره په ویډیو کې هم شریک کړی، بیا هم غواړم تاسو سره یې د دې په اړه لږ ووایم چې د پاکستان 10 بجې دوستانو د شپې، د افغانستان 9:30 بجې دوستانو، د سعودي عرب 8 بجې دی دوستانو، او د دوبۍ 9 بجې دی دوستانو، د یو کې چې دی هغه 6 بجې دی دوستانو، البته د ماښام راځي تقریبا، د جرمني په 9 بجې، د فرانس هم په 9 بجې، او د امریکا دوستانو زیاتره چې ما چک کړل ته آیلات مختلف دي، لکه ډیر آیلات دي. نو هغې کې ما کوشش وکړو خو بالکل ټایم مې پکې فکس را پیدا نه کړو. نو دغه تاسو دوستانو خپله چې په کوم ځای کې اوسېږئ تاسو خپله وګورئ چې ستاسو ټایم د دغې اوس 11 بجې دي زمونږ، نو یو ساعت مخکې د دې نه زمونږ دغه برنامه شروع کیږي او دغه برنامه به دغه کلاس به هره ورځ دوستانو وي، او انشاءالله چې څنګه نن په شوق سره واغېستو او ما انشاءالله نن ډېر په شوق او مینه درس درکړو، انشاءالله تر اخره به دغه سانتې په شوق او په مینه خپل درسونه مخکې وړو. ټول هغه دوستان چې غواړي انګلیسي په پښتو ژبه په خپلو کورونو کې او په ډېر اسانه طریقې سره زده کړي، نو کولی شي چې موږ سره یوځای شي. څومره دوستان ملګري انډیوالان دي چې دغه برنامې یا د کلاس نه ورته معلومات نشته، ستاسو مهرباني به دا وي چې هغوی سره رابطه وکړئ یا هغوی خبر کړئ د دغې کلاس نه، تر څو هر یو ملګری دوست انډیوال د دغې برنامې نه یا د دغې کلاس نه موږ سره مستفید شي او انګلیسي زده کړي په خپلو کورونو کې په خپله ژبه پښتو کې. سمه ده؟ نو دغه زمونږ د نن کلاس انشاءالله چې ټول ملګري دوستان به پې واضحه پوه شوي. بیا هم که څه مشکل و سوال و پوښتنه وه نو بالکل تاسو کمنټ باکس کې مونږ ته لیکلی شئ، او د دې ترڅنګ دوستانو واتساپ ګروپ کې هم مونږ ته واتساپ باندې مونږ ته میسج کولی شئ، مونږ به تاسو په خپل ګروپ کې ایډ کړو دوستانو، او تاسو به هره ورځ خپل هوم ورک کوئ، هغه ګروپ ته به یې را شیر کوئ. ما ته ویل د هر یو ګروپ به خپل نماینده یا ښوونکی وي چې هغه به کنټرول